خویندرونو دغه انسان چې خدای پاک پیدا که خدای پاک دیتا مور او پلار ورکړل خویندرونه ورکړل خپل خپلوان ورکړل او دای د دوی خدمتګار یو د بل نه د غي خدمت او د غي د درنښت او د غي د مرستو د لپاره پیدا کړل خويندې ورکړي ورونه ورکړل مور او پلار ورکړي او خپل خپلوان ورکړي دي ترور او خاله ورکړي دي خورینه ورکړي دي وريرونه ورکړي دي او داسې نور خپل خپلوان ورکړي دي د دې د لپاره ورکړي دي چې ته د مور او پلار نه د خويندرونو نه د مېرمنې او د بچو نه د خپل خپلوانو نه خدمت پیل کا نو ځکه موږ تاسو اورو په شریعت کې موږ تاسو اورو چې یو سړی اولین حق د چا دی د مور د پلار ورپسې بیا خويندې ورونه بیا ورپسې کور د گاونډي د خپل خپلوانو او بیا د گاونډي حق دی اوس کدا سړی سر چپه شي او د را پاتې د مور او پلار قدر نه کوي د خويندرونو قدر نه کوي د گاونډي نه کوي او دا زید لار خپل نه رانیسي سر چپه رانیسي نو دای چې دی د ګناګار دی ځکه چې خدای پاک امر دا کړی چې ته د مور او پلار نه ونیسو بیا ورپسې ځه او ته وایي چې نه زه دا غزینه رانیسم نو مور او پلار ته بیا را رسېږي او یا به نه را رسېږي عزیزانو شریعت دې د پاره دی چې موږ او تاسو په نړۍ کې ښایسته ژوند وکړو او د مرګ نه وروسته په قبر کې مزه او بیا د حساب او کتاب په میدان کې مزه او بیا خدای پاک چې کوم په قران او حدیث کې موږ او تاسو ته زیری را کړی دي الته مزه او کنه ته د خدای خلاف پیل وکې سرچپه دا غسر را شروع کې نو بیا دلته بد ژوند ځکه مور او پلار خفا او خیری کوي خويندرونه خفا خیری کوي او خپل خپلوان خفا خیری کوي او د مرګ نه وروسته بیا قبر کې خفا او بیا د حشر په میدان کې حقونه در باندې پاتې دي تا خو اول حق پریخه بل د بل چا حق درانی ولای دی خپل د پریخه او بل درانی ولې نو بیا به څه کیږي عزیزانو بیا به موږ او تاسو هغه ځای ته ځو کوم ځای نه چې موږ او تاسو پناه غواړو چې هغه اور دی او اور چې دی د خدای پاک د امرونو خلاف کار کول د خدای پاک خفه کول او خدای پاک په دې خوشحاليږي څوک چې مور او پلار خويندرونو بال بچ مېرمن او داغه کورنۍ او ورپسې همداسې ځه دا غوي حقونه پوره کوي او کته نه د اغه سر نه د شروع کړي نو بیا به چرته زی ورته وځي او په دې دنیا کې ور چې تا نه مور او پلار خفای خويندرونو خفای خپل خپلوان خفای او ته پر دې خوشاله علامه خاد او آباد لره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته